السلام علیکم. د مسلمانانو خصوصا زموږ تاسو په هیوادونو کې یو شی چې د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی د سترګو تاثیر دی. ډیر خلک په دې اړه ماته مسیجونه کوي چې ما باندې سحر شوی، ما باندې سترګې لګېدلي یا ما باندې جادو شوی دی. راځئ نن درته په دې لړۍ کې د سترګو په تاثیر باندې غږېږم. د جادو د پیریانو نورو مسایلو باندې به درته وروسته بحث وکم، خو نن درته د سترګو په تاثیر باندې غږېږم. آیا د سترګو اغیز تاثیر حق دی؟ یعنی نظر چې موږ وایو په عامه اصطلاح کې حق دی، رښتیا تاثیر کوي او که نه؟ پیل د قرآن کریم په یو آیت درته کوم. دا ثابتوي چې د سترګو تاثیر یا اغیز حق دی. په سورت یوسف کې کله چې یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته سپارښتنه کوي چې کله مصر ته ځي نو ورته وایي چې یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. ای زامنو کله چې تاسې مصر ته دننه کېږئ یعنی خپل ورور څنګ ته ځئ د یوسف علیه السلام خواته نو له یوې دروازې مه ننوځئ. علما کرام د دې آیت په تفسیر کې وایي چې هدف د یعقوب علیه السلام یا د یعقوب علیه السلام اندېښنه دا و چې اولادونه یې نظر نشي. د دې آیت مبارک په بله برخه کې راځي چې وما اغني عنکم من الله من شیء، یعنی یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته وایي چې زه تاسې سره د الله تعالی تقدیر کې څه مرسته نشم کولی، یعنی بدلولی نشم. نو مهمه دا ده چې هغه دنیایي اسباب تاسې وکاروئ، چې هغه دا ده چې یو ځای مه ننوځئ، جدا جدا نه نوځئ، ځکه چې تاسو ماشاءالله ټول قوي هیکل او ډیر یاستئ او ښه تکړه تکړه ځوانان یاستئ، د خلکو سترګې به په تاسې ولګي او زیان به در واوړي. د سترګو د اغیز په اړه ګڼ حدیث مبارک راغلي دي چې د دې څه په جدیت او په تاثیر په حقوالي باندې دلالت کوي. په یو مبارک حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العین حق، د سترګو تاثیر حق دی. بل حدیث مبارک کې راځي چې العین حق ولو کان شیء سابق القدر لسبقته العین. سترګې حق دي که په تقدیر کې یا قضا او قدر کې یو شی وړاندې شوی سترګې ته وړاندې کیږي. که څه هم په دې حدیث کې مبالغه ده، یعنی په دې معنی چې د سترګو ته تاثیر کې مبالغه ښیي چې کله قضا او قدر کې یو څه هغه بدلولی شي د سترګو تاثیر، خو دا سترګو تاثیر په خپل په قضا او قدر کې دی، په دې معنی چې دا هم د قضا او قدر یو برخه ده، تقدیری مساله ده. سترګې تاثیر د الله تعالی قضا کې شته دی او تاثیر کولی شي. یو بل حدیث مبارک کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سترګو تاثیر حق دی ان دومره چې حتی انسان قبر ته دننه کولی شي. نو دا چې د سترګو تاثیر دومره جدي او دومره مهم دی، خو یو شي تم پام وي، هر شی سترګو تاثیر یا نظر باندې مه ورچوئ. که ستاسې اولاد ناروغه کیږي یا که کوم بله ستونزه درته رسیږي، سل په سلو په دې دلالت نه کوي چې دا به د سترګو تاثیري، او نه څوک تاسې ته څوک ویلی شي چې دا د سترګو تاثیر دی او دا نه دی، ځکه دا غیبي مسئله ده. ځان په تشویش کوئ مه دې مسئلې ته، یوازې موږ تاسې هغه وقایوي تدابیر نیسو چې هغه دعاګانې دي او الله تعالی باندې توکل دی. راځئ څو تګلارې درته ښیم چې کولی شو موږ د سترګو له اغیز نه ځان بچ کړو. لومړی تګلاره د قرآن کریم آیت کې پیدا کولی شو. په کهف صورت کې آیت راځي چې ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. هغه مخاطب ته ویل کېږي چې کله ته چې خپل جنت ته ننوتلی، یعنی خپل باغونو ته او خپل هغه هر څه چې دی جوړ کړي ځان ته چې هغې ته ننوتلی، نو ولې دې نه ویل چې ماشاء الله لا قوة الا بالله؟ له دې ښکاري چې د آیت مبارک د سترګو تاثیر هم دفع کولی شي. دا زما خبره نه ده، ګڼ علما په دې باور دي. کله چې دا حس کوئ د چا سترګو د باندې تاثیر کړی یا له دې ډار لرئ چې د چا سترګې د باندې تاثیر ونه کړي، همیشه هم دا وایي چې ماشاء الله لا قوة الا بالله.
که د چا په ماشوم باندې مسترګې خواږی لګي یا فکر کوي چې زیان ورته وانه وړي که د چا گاډي که د چا مال که د چا بنگلا او هر څه باندې سترګې خواږی لګي یا سترګې مو په خي ورزي او خدر تخکاری او اندېښنه دا لري چې نظر نشي نو همدا وایي چې ماشاء الله لا قوه الا بالله چې الله تعالی غوښتي غشبي الله تعالی له قوت نه خو بل څه قوت نشته. ډېری انسانان یوازې د خپل جسد د پیاوړي کولو لپاره کار کوي، که ویټامین اخلي، که درمل اخلي، که خوراک کوي، هر څه کوي، ټول پامې پر دې ورټول وي چې څنګه خپل جسد پیاوړی کړم. خو زما په باور تر جسد باید ډېر فکر روح ته وشي چې انسان خپل روح پیاوړی کړي. روح که خبیث شي په انسانانو باندې بد تاثیر کولی شي. که د انسان روح خبیث شي هغه خلک نظر کولی شي، د دوی سترګې خلکو ته زیان اړولی شي. نو د دې لپاره چې له دغه بد شو دویمه تګلارې ته راځو. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ویل دي. کله چې حس کوئ چې څوک درنه نظر نشي یا څوک تاسو نظر نه کی، ستاسو اولاد، ستاسو مال، ستاسو کور، موټر، هر څه نظر نه کړي، پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سملاسي درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سملاسي وای. دا درود شریف چې کله تاسو وایي یو ځل الله تعالی لسواري پر تاسو باندې درود وایي. کله چې الله تعالی پر تاسو باندې درود وایي نو څه به تاسو ته ضرر ورسي. هیڅ شي اندېښنه به سره مکوئ ځکه چې دا درود د الله تعالی پام تاسو ته وراړي او الله تعالی چې کله په تاسو باندې رحمت نازل کړي هیڅ شي تاسو ته ضرر نشي رسولی. کله کله تخپل ځان هم نظر اولې شي، خپل اولاد باندې هم د سترګو تاثیر اچولې شي. کله کله به د پام شوی داسې حس کوي چې ډیر وخت کېږي ناروغه شوی نیم سملاسي او دور یو ورځ دوه ورځې وروسته پسې ناروغه شي. بیبي عایشه رضی الله عنها یو حدیث روایت کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي استعیذوا بالله من العين فإن العين حق. الله تعالی ته سترګو نه پناه وړه ځکه سترګې حق دي. د سترګو لا غیز نه د بچ کېدو درېمه طریقه او داس کول او همیشه په اوداس ګرځیدل دي. نه یوازې سترګو تاثیر به د باندې اغیزونه کړی بلکې جادو او نور مشکلات چې دي هغه نه به بچ. بل غټه ادا ده چې قیامت کې بس تعالی مخ نور وریږي. ډېرې ګټې لري او داس کول همیشه په اوداس ګرځي. جادو، سحر یا سترګو تاثیر یا نظر به پر تاسو باندې اغیزونه کړی. سترګو له بچ کېدو څلورمه طریقه صدقه ورکول دي. صدقه ډېرې زیاتې ګټې لري، څومره چې درته وایم کمه ده. یو ګټه له نظر بچ کېدل دي. کله چې تاسو صدقه ورکوي د الله تعالی غضب پر رحمت بدلیږي. کله چې د الله تعالی رحمت په تاسو وریږي هیڅ شی تاسو ته ضرر نشي رسولی الا ماشاء الله. پنځمه طریقه له نظر، له جادو، له سحر او له هر څه نه د بچ کېدو لپاره هر سهار او هر ماښام له لمانځه وروسته لومړی الحمدلله وایي، د الله تعالی اسماء الحسنا یادوي، ورپسې درود شریف، له هغې وروسته د سورة بقرې لومړي آیتونه الف لام میم د اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون پورې، له دې وروسته آیت الکرسی لولئ، ورپسې د بقرې سورت ورستی آیتونه لا یکلف الله نفسا الا وسعها تر اخره پورې. کله چې مو دا خلاص کړل درې واري قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ووایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکله ویده کېده دغه درې سورتونه قل هو الله احد او معوذتين به درې واري ویل، په لاسونو به کول او په ټول جسد باندې به لاس تیراو. دا مو له هر شر له هر ضرر نه بچ کی. کله چې تاسو آیت الکرسی وایي د شپې به تاسو ته ملائکه مقرب شي چې تاسو ساتنه وکړي. هر شر او ضرر او مشکلات بدن نه ان شاء الله دفع کوي. مسنونه دعاګانې راغلي دي چې تاسو پرې د ځان وقایه کولای شي.
یویدا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم درې واري سارو مخمو همیشه وای بلا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق درې واري اعوذ بكلمات الله التامه ومن كل شيطان هامه ومن كل عين لامه یعنی له هرو ضرر رسونکو سترګو نه تاسې الله تعالی ته پناه وړئ نورې ګڼې دعاګانې هم شته چې تاسې پرې ځان ساتنه کولی شئ الله تعالی باندې توکل کوئ هیڅ شی تاسو ته ضرر نشي رسولی دنیايي اسباب درمل او هر څه ورسره کاروئ که غواړئ له دغې ویډیو او زما له نورو ویډیوګانو نه ستاسې ملګري کورنۍ او ټول مسلمانان ګټه واخلي لطفا دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ د دې لپاره چې زموږ د دعوت کاروان لا پراخ شي د مهرباني له مخې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ورسره فیسبوک پاڼې ته ورشئ لایک کړئ او له دوستانو سره شریکه کړئ په انسټاګرام او ټیک ټاک کې هم درته لنډې ویډیوګانې ږدم راځئ دا کاروان تر میلیونونو کسانو ورسو تاسې به هم په ثواب کې شامل شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته